د کرنیزو او مالدارۍ څېړنو د انسټیټیوټ له لوري د کروندې ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه. په دې مراسمو کې چې د اسلامي امارت یو شمېر چارواکو ګډون درلود، د کرنې او مالدارۍ برخه کې پر څېړنو خبرې وکړې او دا یې یوه مهمه پروسه وبلله. په دې مراسمو کې د کرنیزو او مالدارۍ څېړنو د انسټیټیوټ رئیس مولوي نصرت الله طلحه وویل چې د انسټیټیوټ به د تېرې ادارې پر مهال توافقي او تطبیقي څېړنې ترسره کولې، خو د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره د نورو څېړنو ترڅنګ اساسي څېړنې هم کوي. مونږ په ننګرهار کې هم ډېر ښه فارم لرو، شیشمباغ چې په غلجاتو کې، په حبوباتو، سبزیجاتو او نورو زراعتي توکو کې ښې لاسته راوړنې لري. انشاءالله ګودامونه یې ډک وو، د آینده دپاره یې بیا ټول مځکه وکرله تر څو پورې چې مورني تخمونه خلکو ته وړاندې کړي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم عثماني د دې انسټیټیوټ هڅې وستایلې. په خبره یې څېړنې د کرنې او مالدارۍ بنسټ دی او باید بنسټ پیاوړی واوسي. چې تحقیقات د هېواد دپاره، د کرنې او د مالدارۍ دپاره یو بنیاد ده، یو اساس دی. کله چې بنیاد مضبوط شي، هغه تعمیر بیا مسله چې په هغه بنیاد باندې تعمیر جوړیږي، هغه تعمیر بیا مضبوط وي. ورته مهال د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت اداري او مالي مرستیال ملا غاجان اخوند هم د دې برخې څېړنو ته په اشارې وویل چې دا یوه اوږدمهاله پروسه ده، خو د کرنیزو او مالدارۍ څېړنو انسټیټیوټ د نوې ټکنالوژۍ په مرسته دې پروسې ته د پام وړ کار کړی دی. لکه څرنګه چې په جریان کې یاست، کرنیزې او مالدارۍ تحقیقات یو اوږدمهاله پروسه ده چې ډېر وخت اړتیا لري، خو د بلې خوا خوشبختانه د اوسني عصر ټکنالوژي پرمختګ او نړیوال نږدېوالي دا زمانګیري پروسې ډېره سره رالنډه کړې ده او په ډېر لنډ وخت کې د عصري ټکنالوژي په وسیله د دنیا له یوې برخې څخه بلې برخې ته علمي تجارب او تحقیقات پایلې لیږدول کیږي. له بلې خوا بیا د ترکي IHH مؤسسې د کرنې برخې مسؤل سمیع الله کامران هم وایي چې د کرنې په برخه کې یې څېړنې کړي او د څېړنې له پایلې سره سم به بزګرانو ته نوي اصلاح شوي تخمونه معرفي کړي. بله پروژه موږ د 2023 کال کې چې همدلته د کابل بن حصار د تحقیقاتي فارم کې موږ 10 ورایټۍ د ترکیې څخه راوړل شوي د غنمو ورایټۍ دي. په دې باندې موږ تقریبا د لومړي کال څېړنه وکړه چې د هغو څخه د 10 ورایټیو څخه 4 تر ټولو غوره ورایټۍ وي چې دا په راتلونکي کې بزګرانو ته ویشل کېږي او تکثیریږي. بزګران هم وایي چې د څېړنو په پایله کې نوي تخمونه پیدا کړي چې د پام وړ حاصل ورکوي. دوی له نورو بزګرانو هم غواړي تر څو له دې تخمونو ګټه واخلي. دغه غنم چې دي د ډالري په نوم باندې مشهوره دي او ډېر ښه حاصل کوي چې په روز کال موږ کرلی د 1 کیلو نه 10 منه عایدات موږ ترلاسه کړ. چون چې افغانستان کې د ماکارونۍ او د دیو په امریکې نه څخه د دې کې کوکلچو دو کې ډېر استفاده کیږي او دا غنم چې دي دا دارالامان اف دي، دا هم ډېر بهترین غنم دي. دا د غذایي دپاره د ډوډۍ او د هغې دپاره د نه استفاده کیږي او ډېر بهترین حاصل لري. موږ د دې حاصل نه خوښ یو او هغه لرو امید لرو چې دا معرفي سي، هر څوک راسي د دیونه تخم واخلي او ښه حاصلات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت د هیواد خاورې او اوبو ته په کتو تل د بزګرانو پر پیاوړتیا او هغوی ته د هر اړخیزو اسانتیاوو پر برابرولو ټینګار کوي چې په همدې موخه یې نن د کروندې ورځ ونمانځله.